درسونه د دې څه تېر شوله دماغونه مو تېز شابه شابه رازونه چی شته شابه فام ته چی شته رازو فام د څه دپاره استعمالېږي شابه فام موږ د ډیټا ډیزاین کولو لپاره استعمالېږي څه لپاره استعمالېږي showing data function استعمالول خاص او خاص کوډینګ او په کوډینګ کې اکټیویټ کنټرول استعمالول او یا کنټرول باکس استعمالول صحیح ده چې اوس مو سر نه خلاصېږي سر مو خلاصېږي څه باندې و چې کریټ ته راسو شابس په دې کې بیا د فارم موږ سره مختلف قسمونه دي چې هغه به بیا وایو اوس موږ راځو چې شته فارم ډیزاین چې کله فارم واخو په دې کې موږ سره څو منیو راځي تقریبا 3 منیو راځي په دې فارم کې ګورئ موږ ویلو چې یو ځل موږ څه کوو چې موږ ویلو چې یاره یو ځل موږ کوم کوم کارونه کوو ریکارډینګ په دې کې موږ سره اول جوړیږي فرست موږ سره څه شي دي ټیبل دی سیکنډ څه شي دي کیوري ده او تھرڈ نمبر څه شي دي فارم دی سر خلاص صحیح بدل باندې دا سٹارٹ ډیټا چې کوم ده نه اول به ته ټیبل جوړه ټیبل صرف او صرف ته فیلډونه ریکارډینګ ایډ کړي صحیح ده بیا دغه نه بعد ته فنکشنز اپلای کړي چې اپلای کړي فنکشنز اپلای کړي بیا چې ده کیوري ده چې پای کې موږ سیکوال هم ویلي او کیوریان هم ویلي وي اسمونه هم د کیوریان ویلي و نه همدارنګه مو هغه کې د سیکوال کوډینګ هم کې څه کار کړی و نه او خاص او خاص کم سکیورټیانې چې دي هغه ځینې سکیورټیانې از فنکشن چې اپلای کېږي په کیوري کې اپلای کېږي او د ټیبل چې کم کیوریان دي لکه لیمیټیشن د خاص ډیټو د خاص شیانو چې کېږي یا د خاص اعدادو کېږي یا د خاص حروف کېږي هغه په شیش کې ټیبل پراپرټي کې کوي او نورې سکیورټیانې لاګ ان سکرین چې جوړېږي لکه مطلب ګوري دا وینډوز چې موږ دا سکرین جوړول دا بیا د چی کار دی دا بیا د فارم کار د څه کار دی شابس دا بیا د فارم سم خلاصي ورته دا لاک تاوان دی ها دا لاک تاوان خو نو یا سم خلاصي ورته لکه مطلب لنډه درته وکم چې ډیر خلاص مسر خلاص لکه انسټالر خدای دې نه لچې جوړ شوی اما څه شي جوړ یا لکه دا وینډوز نه دی چې تاسو داخلي شئ پاسورډ ورنه کې نه چې داخلي صحیح ده خو کله چې موږ فارم ته راسو مایکروسافټ ورډ کلاس کو یار نیو اوپن ته راسو دا د ډاکومنټ په طریقه لیکل دا لیکل what is form form is the main object of Microsoft Access دا د اصلي object څه وي یا خاص کنټرول یا خاص صفحه or the platform for other object دا platform دی okay platform څه وي platform نه دا چې کوم ځای کې نه دا platform دی वो दादा खींचते سطح वो सही ना او بیا موږ سره په ابجیکټ کې خاص کنټرول باکس چې موږ وایو چې په دې ابجیکټ کې موږ شي استعمالو ټیکسټ باکس کمانډ بٹن دی چک باکس دی لیست باکس دی ډراپ ډاون دی ټیب کنټرول دی اکټیویټ کنټرول دی اذر کنټرولز دی نه دا ټول کنټرولز به موږ استعمالو
چې دا کنټرول بیا موږ پر دوه قسمه کنټرولز لرو. پر څو قسمه لرو شابس؟ دوه قسمه چې یو ته سټنډر وایي کېږي. لکه په ایکسل کې تاسو په ایکسل ویل ده نه؟ په ایکسل کې څو قسم فنکشن دي؟ فنکشن خو ډېر دي قسمونه. لکه په هلمند کې هم خلک کسان خو ډېری دي. څو طبقې دي؟ صحیح ده؟ دا ته نو کلاس لکه زما مطلب اوس وده فنکشن خو ډېر دي، قسمونه څو قسمه داسې زما مطلب دا خبره ده. زما ملامت اوس موږ څه شي لرو؟ یو سټنډر ابجیکټ اور کنټرول لرو، بل څه شي دی؟ انټرنسک ابجیکټ اور کنټرول لرو. صحیح ده؟ انټرنسک څه ته وایي کېږي؟ طبیعي. څه ته وایي کېږي؟ طبیعي. دا کوم دي؟ دا سټنډر خو هغه دي مطلب چې خپله په ایکسس کې راځي. او دا بیا کوم ته وایي کېږي؟ اچھا بس دا بیا ابجیکټ ته وایي کېږي to download from internet or get from other sources. صحیح ده؟ یا د سی ډي لارې انسټال ہے سی ډي اور ڈی وی ڈی install from CD or DVD. صحیح ده؟ دې ته کوم فنکشن وایي کی کنټرول وایي کېږي؟ اوکې. او بل موږ سره سټنډر ابجیکټ اوس دلته راسو شابس مایکروسافټ ایکسس ته راسو شي ولاړو یار دماغونه د ټولو سره وړي. اوس دلته چې کله موږ تاسو راسو نه بلینک فارم ته راسو یا فارم ډیزاین ته راسو دلته دا دی ګورئ څه شي لیکلی دي؟ کنټرولز. دا کنټرولز دی. بل چیز کنټرول دي شابس اکټیو ایکس کنټرولز. بیا موږ سره مور کنټرول نشته لکه مطلب دلته کلیک وکړو دا کنټرولز موږ سره سمه خلاصېږي. بل چې دا فارم موږ واخلو دا خو زموږ سره یو فارم څه مطلب یو منټ دا زموږ سره یو فارم دی. دا شي څه یو فارم دی. اوس په دې فارم باندې موږ ځان څنګه پوه کړو؟ فارم باندې yes form 1 and then right click design. په دې کې شابس په فارم کې هم موږ هیډر او فوټر لرو لکه څنګه چې په ورډ کې هیډر او فوټر درلود په دې کې هم داسې هیډر او فوټر لرو. څه لرو؟ هیډر او فوټر لرو. په دې کې دا د زموږ د فارم چې څه ویت د فارم چې څه ویت او دا د فارم چې څه هایټ او دا زموږ چې دی سکیل ویت او دا سکیل چې څه هایټ. سمه خلاصېږي سمه. اوس ګورئ شابس په دې کې ګورئ دلته موږ کار نشو کولی په دې ځای کې لکه په پینټ کې خو دا صفحه درته معلومه ده نه؟ اریا معلومه کار کی آفرین دا معنی شکل وګوره مطلب زه فارم دا قدر غواړم. اوس که تاسو دا فارم رن کړئ نه دا سره فارم هغه نه جوړېږي. صحیح ده؟ هر څومره فارم چې تاسو غواړئ نه هغومره فارم تاسو کولی شئ دلته جوړ څونه چې دا اندازه زیاته وي هغومره تاسو څه کولی شئ فارم هغوندې به هغه ټوي.
صحیح ده لکه مطلب دا دی ګوره اوس په دې باندې تاسو پوهېږئ چې دا رن کمانډ څنګه جوړ شوی دی چې څنګه شوی دی رن کمانډ څنګه جوړ شوی دی لکه دا ماین داسې یو فارم شوی دی بیا بټن یې راخیستی دی کمانډ بټن او ټیکسټ باکس یا ډراپ ډاون باکس لکه مطلب دا دی په دې ځای کې راځي مطلب لیکي چې type your program name to search or find it. Run command. سر مخلاصی جو څه اوس دا راوړل لږ څه کې کومې خواته سنټر یو بل طرف ته وړل ای الاینمنت فارمیټ دلته راځو چې دا وایي اوس تاسو دا رن کې دا وګورئ غټ دی نه اوس هم صحیح نه دی نو دې لپاره چې صحیح موږ دا موږ ته صحیح معلوم سي نو بیا راسه د دې ځان اندازه ورته کمه که داسې او دې له چیش کا دا ټیکس کلر چې کوم دی نه دا چیش کا وګورئ تاسو دا کار غواړي د دې جوړول مطلب مې دا دی چې هغه مایني شکل جوړ شوی ګور دا ریسایز کیږي که نه کیږي لیکن رن کمانډ ته چې راشي دا ریسایز نه کیږي رائټ کلیک ډیزاین فارم ډیزاین اینڈ دین راسه د دې نه چی جوړ کا د دې څخه جوړ کا یاره دې ځای کې راځه یو منټ د دې څخه جوړ کا ورته وایي چې یاره دې څخه جوړ کا ناراول ډایلاګ باکس جوړ کا چې ډایلاګز ریسایز کی آینی شکل څنګه سو ډایلاګ باکس لکه درن کمانډ څنګه دی ما هغه شی جوړ لکه بیا هغه د بار چی سوي دی یو کنټرول استعمال کړي چی استعمال کړي شخص کنټرول استعمال کړي چې دلته چی ورته لیکلي رن دا لیکلي وینا او دې کې بیا راسه دې ځای کې شو کا او بیا چې شي لیکلي په دې ځای کې بیا لیکلي چې اوکې بلې لیکلي چې شي कैंसल वो रन का था सर مخلاص دې سمه وسه شی جوړ سو خو لکه بیا هم دا شان باید ختم سي دا څنګه ورکیږي دا بټن باید رانه او کې دا ستا او دا ستا د سي د دي اوس ګوره بټن دا خو کار نه کوي اکشن نه دی معلوم کینسل مو کړی کنه سر مخلاص باندې اوس غواړی چې دلته ته څه شی ورکې
چې کله ته دلته په دې ځای کې څه شی ولیکې مطلب یو ټیبل نوم ورته ورکړې د بل فارم نوم ورته ورکړې هغه تا ته خلاص کړي مطلب لکه څنګه چې د رن کمانډ کومه وظیفه سرته رسي هماغسې شی ته جوړولی دا به بیا یوازې په اکسس کې سرچ کېږي په ډیټابیس کې نه ډیټابیس کې هم کولی شي په غونډ کمپیوټر کې هم کولی شي بس د رن کار راوځي نه ګرد کارونه چې څه شي ستا خوښ یې صحیح ده دغه د فارم څه کار و ولکه دا اسانه دي خو موږ هغه نه دي کوډ موډ نه دي کړی ما زما آبجکټ راخیستې دي ډرګ کړي مو دي موږ کار نه دي کړی دا موږ چې بلل کېږي دا آبجکټ بلل کېږي چې بلل کېږي آبجکټ بلل کېږي ګوري بیا چې کله موږ دلته راسو کریټ ته او فارم ډیزاین ته راسو په فارم کې ګوري دغه ټکي ټکي څه معنا لري په فارم کې دا ټکي نه دي دا ټکي چې معلومي دي دا څه معنا لري دا سټایل دی لکه اوس هم خبره وکړم ستاسو په باندې نه کوم دا هماغسې دانې دي سر مو نه خلاصېږي دا خو خندل دا د سر چا په اطلاع سر خلاص شوی دی د چا سر خلاص شوی ها دی ونه دی خلاص شوی دا لکه مطلب دا دی چې سړی د سر ویښتان وښیي که نه یې تازه راوځي بس داسې سر مو خلاص دا ولې ورځې کټوي خو دا ګورې غټ کار کوي دا چې کوي غټ کار کوي که چیرې ته راسې یو آبجکټ دلته مطلب ډرګ کوي داسې ګوري په هر څونه اندازه باندې کولی کېږي که نه کېږي خو دا کنټرول یار ویزر ډي څه کوي ګوري هر څونه ځای کې چې غواړې هغه ډرګ کېږي که نه کېږي د دې دا په ایکس ګریډ ایکس او ګریډ وای ورته وایي دا ګریډ دي دا دانې دانې نه دي ګریډس وایي یو ګریډ وای دی یو ګریډ ایکس دی چې محورونه دي وای محور او ایکس محور معلومېږي درته ویلي مې ده زما خپله سره کم دی خپل نه باندې لکه ګوره دا موجود وکې یو وای محور راځي یو ایکس محور آفرین آفرین صحیح ده رائټ کلیک وکړئ یا د دې ځای پراپرټي ته راسئ په فارم پراپرټي کې به دلته راسئ یاره دلته تاسو ته لیکلي دي ښه فارم پرمیټ دا دی ګریډ که ته چیرې راسئ مطلب دا چینج کړئ ټرو ته او دلته کلیک وکړئ او اوس راسئ یو آبجکټ به ډریګ کړئ ما ته دونه قدر پکار نه کېږي حتما به آفرین سر مې بالکل خلاص که چیرې راسو دا ورته څوک وو مطلب دا ورته ون کړو اوس دا آبجکټ په اندازه باندې نه شي ډریګ کولی دلته راسه آبجکټ ډریګ کوه مکمل هغه به نیسي ټیکسټ باکس ډریګ کوم سر مخلاص ګریډ ایکس او ګریډ وای باندې ها نو دا به همیش څو ساتي څلرویشت او بیا هم څلرویشت سر مخلاص اوس که ډریګینګ کوي ګوره دا اوس هم جټکا کېږي دا تر دا ګریډو اوړي سنپینګ سنپینګ خو پوهېږئ سنپینګ په هغه کې په ورډ کې هم شته په ایکسل کې هم شته سنپ آبجکټ سنپینګ ته ورته وایه زه بیا راخلاص کړم کوم ځای ته ورسو
شا سره مو خلاص ان شاء الله څه شمول دي بس روز کوم دا چې عملي کار نه دی کړی باندې چې روز دا اوس په دې باندې شمول دا زور سر مخلاصو مطلب دا دی چې د دې خپل ویو دی چې یو ویو فارم دی بل ډیټا شیټ ویو دی بل یو ویو دی او بل ډیزاین ویو شیټ یو صفحه ته صحیح اوکې فارم ویو دا فارم ویو دا چی څه فارم ویو ورې لکه موږ دا مخکنی فارم جوړ کړی و نه دا فارم یا راځي بل فارم ته جوړې مطلب دلته راځي دې ځای کې ورته وایي چې یو فارم یو فارم جوړوم مثلا فارم ویو ټیبل نه راوړم فارم ویو فارم with master views اوس موږ کولای شو انټری ورته نیو انټری نو ریکارډ به بیا ولې کې بیا دا لکه د سیو بٹن دا د سیو بٹن په بیا موږ تاسو خپل جوړو هر قسم بٹن چې وړ په خپل کار سر مخلاصي جوړ څه اوس زه غواړم چې دا چیز کوم ډیټا شیټ کوم ډیټا شیټ کې صرف دا کولای شي دا ریسایزینګ وکړي صحیح دي چې وکړي ریسایزینګ کواړې بیخي د فارم هغه ډیزاین وګوري نه چې ما فارم څونه دی څونه اندازه باندې دا کړو سوي دی نو بیا راځه ډیزاین ګوري دا فارم چې شي شابس پرې ګوري دا د هیډر لیکل کپه دې باندې رائټ کلیک وکړي او بیا د ورته وایي چې را ډیلیټ را دا را ډیلیټ کې بالکل کولای شي یا رائټ کلیک وکړي ورته وایي چې دا هیډر څخه دا چې ختم کې ګوره ستا هیډر دا خو سټنډرډ آبجیکټ دی سټنډرډ آبجیکټ هغه موږ دا شامل صحیح ده بس دې غځای پرې یاره دا رقم په